زه پوهېږم چې په دې نظام کې د خلکو د استخباراتو کړۍ داخل شوي دي او موږ خرڅوي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سوداګري شروع دي او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د قیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د څو شعراو سره اخته دی چې څنګه رازق مړ کړه څنګه عطا مړ کړه څنګه پلانکی مړ کړه څنګه پلانکی مړ څنګه زما غوښتنه دا ده که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولي په دا وطن کې انتظار وکړه که موږ دې وطن ته خاینتوب کړی دی پر دغه ایستګاه دروازه مو ودروي نور ځوانان هم تړلي دي موږ د راغوښه ځوانان نه او که چیرې هسې نه وي یوه ورځ په قطر کې سودا کوي بل ورځ په اماراتو سودا کوي موږ دا سوله چې د افغانستان په قیامت دی او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي دا زموږ دپاره د زارو چاړه ده اوس مې یوه اشتباه یا خطا شاید وسوه چې نن یې موږ انجام نه چې زموږ افغانستان کونج په کونج ټوټه سره د جنګ اور کې بل شو که دغه اشتباه وي نور هم تکرارېږي شاید موږ به په نږدې وختو کې ووینو چې د افغانستان هر ځای به د هلمند مساکلات نو دغه ته توجه غواړم نور څه نه لرم موږ امنیتي پرسونل به د دې نظام در شا ولاړ وي خو زموږ پر سرو باندې که چیرې موږ ځینې ګناه کړې ده موږ خپله راکش کړي په تروریستانو په پنجابیانو مه وژنئ موږ پنجابیان درته چمیدی نه شو دغه نیکشنۍ وم دا 30 کاله وم ستاسو دا 30 کاله وم ستا سره کشنۍ وم در سره وم د دې وطن دفاع مې کړې ده که مې دا ګناه ده دا مې کړې او دا بیان کوم چې یوه دقیقه ژوندی کوم نور څه نه لري ډېر تشکر تکلیف مې درکوي دا مې غوښتنه ده